کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرګرو دوستانو معزز او محترمو، ډیرو خواږو او درنو مسلمانانو او پښتنو وروڼو، آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدسه او حدیث میں د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه وینا وکړه او ملو سلطاسو وریدل. زمونږ د نننې ناسته دا جمع، دا جرګه، دا جلسه، دا ملاقاتونه د یو لفظ په نسبت سره دي چې په دې دیوال باندې مخامخ لیکل شوی دی چې مدرسه دار الترتیل والقراءات. مدرسه، جماعت، مرکز، خانقاه دا د اسلام د شاعرونو راغلي دي. زمونږ د اکابرینو چې زمونږ تعلق د ظاهر او د باطن د علومو د اکابرینو دیوبند سره دی، او زمونږ د استادانو، زمونږ د پیرانو تعلق د اکابرینو دیوبند سره دی، او د دیوبند د اوبو او د یو دیوبند د چینی د سکولو والا خلکو دې ته دا 4 الفاظ او دا 15 الفاظ ډیر محبوب دي چې یو مسجد دی، بل مدرسه ده، بل مرکز دی، بل خانقاه ده او بل مسکر دی. مدرسه د اسلام په تاریخ کې همیشه د مسلمانانو د سوسایټي او د کلچر او د تهذیب د پاره یو مرکزی نقطه پاتې شوې ده. زمونږ دا ادعا ده او زمونږ دا دعوه ده او زمونږ دا وینا ده چې د مدرسو ابتدا اول د حضور صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي نه شوې ده. تر زندانو راغلي دا سونه چوبې چې د دین دي د دې د طرزونه نو لکه څنګه چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې طرزونه، خو زمونږ اکابرین یو دوه لفظونه استعمالوي، خاص کر مفتی اعظم قطب الارشاد حضرت مفتی فرید رحمت الله علیه او خاص کر محدث اعظم دیوبند ثانی مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د دوی نه ما په غوږونو باندې دا اوریدلی چې اصل کې 2 اشیاء دي، یو به اصله دي او یو به وصفه دي. به اصله دي ته ویل کېږي چې زمونږ دا عقیده ده چې دا علوم د پیغمبرانو نه منقول دي، خاص کر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا علم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سینې نه راوتی دی. موږ د نور علوم مخالفت نه کوو چې څوک وایي چې جوړ د عملیان د نور علوم مخالفت کوي، قطعا نه کوو.
خو علم مونږ هغه علم ته ویو چې کوم علم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاکې سینې مبارکې نه راوتي دي، نو دې ته مونږ علم ویو. دا دوه الفاظ دي، قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې نه بیا نور وروسته شعبې دي، شاخونه دي، خو رجع دې دوه الفاظو ته کېږي، الله فرمایي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي. قرآن دی او حدیث دی، فقه ده، اصول دي، کلام دی. دې ته مونږ هغه علوم ویو چې هغه شرعي علوم دي. دا ټول علوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې نه راوتي دي. خو زما په خبرو باندې بعضې مولیان پیږي او بعضې عوام پرې نه پیږي. چرته هم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طالبانو ته کافیه نه ده ویلې، لکه که ویلي نو تاسو راته ووایئ ویلې ده. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طالبانو ته هدایه ویلې ده. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طالبانو ته اصول شاشي ویلې ده. د اصول شاشي لا پلار نو پیدا نو ویلې به څنګه. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طالبانو ته هدایه ویلې ده. منصور مولوی صاحب ویلې ده؟ نه. ترمذی ویلې ده؟ نه ده ویلې. ترمذی نه ده ویلې، ابو داود نه ده ویلې، خو حدیث موجودو. فقه نه ده ویلې، یعنی هدایه نه ده ویلې، شروقایه نه ده ویلې، خو فقه موجوده وه. شرع مقاصد او شرع قاعد نه ده ویلې، خو عقیده موجوده وه. دې ته مونږ څه ویو؟ باصله، اصل شی موجود راغلی. وصفي جدا کیږي، را جدا کیږي. اسکار، تصوف، جهاد، تبلیغ، فقه، عقیده، علوم، دا په اعتبار د اصل سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دي. وصفونه جدا کیږي، را جدا کیږي. څنګه به کو؟ یو کار وي او یو طریقه کار وي، یو مقصد وي، یو دغه د حصول ذریعہ وي. مقصد دغه سيزونه دي، څنګه به حاصلېږي؟ په دې کې اوس امت کې اختلاف راغلی. د صحابه د زمانې ځان له حاصلېدلو. زما دعوه د یاد ساتي علما، زما دعوه ده چې چرته هم د صحابه علوم کتابي علوم نور راغلي، دا د صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم علوم. صحابه چرته کتاب نه الله پیغمبر ته نه دی خور کړي، صحابه چرته ترجمه نه الله د پیغمبر نه نه کړي، صحابه چرته کتابي علوم د الله د پیغمبر نه نه دی غسته. د صحابه علوم د لیدلو علوم، د صحابه علوم د ناست علوم، د صحابه علوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک علوم، او د صحابه علوم د صحبت علوم. دې ته موږ د صحبت علوم ویو. او دا په هغه زمانه کې و چې صحبت قوي و، صحبت سره راغلی قوي. بیا چې څونه د صحبت اثر کمیدو، بیا د دې صحبت د اثر د قوي کولو دپاره د آلاتو ضرورتو. صحبت چې قوي و، جهادو تورونه زیاتو. صحبت چې قوي و، د صحابه خپله خوښه چې علم یې څنګه حاصلو. صحبت چې قوي و، د تسبو ضرورتونه نه ګوري. چې تاسو وایئ چې صحابه ناست وو، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کرسۍ کې ناست وو، صحابه الله کول په قلار کې نه، دا عقیده د ځان سره کېده. که ته وایې چې صحابه ناست وو، دا طریقه نقشبندیه او قادریه او چشتیه ده، نو په قلار کې نه، دا ته خبرې د ځان سره کېده، دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په دې طریقه نه دي نقل ګورې. خو کوم شی چې هغې ته څه وایي؟ نسبت او صحبت ورته وایي. هغه نور راغلی چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. دغه شان دا علم دی، دا علم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راغلی دی. دا علم چې په کومه طریقه باندې راغلی دی، صحابه موږ ته را رسولی دی. اوله مدرسه چې جوړه شوې ده په دې امامانو کې، یو ډېر لوی امام دی، نوم یې ځان سره یاد ساتئ، د علم الرجال بادشاه، چې د علم الرجال بادشاهي په هغه باندې ختمه شوې ده. او چې هغه وایي ثقه دی، نو مونږ وایو ثقه دی، او چې هغه وایي مجروح دی، نو مونږ وایو مجروح دی. هغې ته امام ذهبي وایي اگر چې تفردات شته مونږ یې نه منو. سبکي د هغه په تفرداتو باندې په طبقات الشافعیة الکبرا کې ردود کوي. دا شافعي الفروع حنبلي الاعتقاد، او مونږ حنبلي الاعتقاد خلک نه منو، مونږ اشعري الاعتقاد او ماتریدي الاعتقاد خلک منو. نه یو تفرد کوي. اوله مدرسه دوه ځایه یادوي.
تاسو کو چرته نوم اورېدلی د اسلام په ډېرو ښکلو وزیرانو کې یو وزیر تیر شوی دی، نظام الملک الطوسي ورته وایي. نوم هم چېرته اورېدلی؟ د شوافیو یو عقیده ده، عقیده نظامیه ورته وایي. ډېره غټه قوي عقیده ده، کښېنه، ډېره غټه قوي عقیده ده. د نظامیه شرح راغلی دي. کله چې امام جویني رحم الله د نظام الملک دپاره نظامیه ولیکله، نو اولنۍ مدرسه د ذهبي رائده ده، اولنۍ مدرسه دا مدرسه نظامیه ده، دا د شوافیو مدرسه راغلی وه. آیا په بغداد کې مستنصریه راغلی ده، دا اولنۍ مدرسه ده چې په دنیا کې په دې هیئت باندې او په دې طریقه باندې کلو شوې ده. خو دا رایې د امام ذهبي ده. په دې باندې یو ډېر لوی عالم چیلپي، مولیان قاریان طالبان ځان سره همیشه یاد ساتي. زمونږ په کتاب کې چې چېرته چیلپي راشي بس سترګې پټوه، هلې دا همیشه حنفي ترکي وي. کله چې زمونږ په کتابونو کې آفندي راشي بس سترګې پټوه، هلې دا ترکي حنفي راغلی وي. کله چې زمونږ په کتابونو کې زاده زاده راشي، نورزاده کاکا نه یادوم یا ګلزاده، هسې نوم مې واخیسته ګورې، خواهرزاده، خواهرزاده. کله چې زمونږ په حنفیانو کتابونو کې بخاري سمرقندي راشي، نو ځینې خپلو شاته ملګرو ته چې بیا وایه چې الا بلا به ګردنې ملا، الا بلا به ګردنې مفتي ویلي چې هلکې الا د خواهرزاده زاده زاده چې کله راشي، آفندي چې راشي، چیلپي چې راشي، پاشا چې راشي، دا د احنافو د نومونو علامې دي، دا به ځان له هلې. نو علامه چلپي رحم الله ډېر قوي دی. دا یو چلپي نه دی، دا ډېر چلپیان دي. چلفیان على شلفي على شرح الوقاية، چلفي على شرح المقاصد، چلفي على شرح المواقف، ډېر زیات دي. چلفي لیکلي دي چې دا دعوه د ذهبي صحیح نه ده. اوله مدرسه دا په اصفهان کې یا په نیشاپور کې د دې مدرسو نه اولې جوړې شوي دي. دې کې د علم او د دین او د عقایدو او د فقه نظام جاری ساری، امت پرې باندې جاری وساري. د مشرق نه تر مغربه پورې، د مشرق نه تر مغربه پورې شرعي مشرق او مغرب ځان سره یاد ساته. زمونږ د جغرافیې په علم کې زمونږ د علم الاقالیم فیصله دا ده چې مصر دا حد دی په مابین د مشرق او د مغرب کې. د مصر نه اخوا ممالک که هغه تیونس دی، که لیبیا ده، که سودان دی، که الجزایر دی، که موریتانیا ده، که مالی ده، دا ټول په مغرب کې دي او دې خوا ټول په مشرق کې دي. موږ ته مشرق وایو. د مشرق او د مغرب د عالمانو یو طریقه راغلې وه. زمونږ په هندوستان کې د مغولو په زمانه کې مدارس دینیو، د دې مدارس دینیو نه رازیم فارغ شوی دی، د دې نه غزالیم فارغ شوی دی، د دې نه فارابي ګنده فارغ شوی دی، د دې نه ابن سینا فارغ شوی دی، د دې نه خوارزمیم فارغ شوی دی، د دې نه ابن الحیثم هم فارغ شوی دی، د دې نه جابر ابن حیان هم فارغ شوی دی، د دې نه امام بخاري هم فارغ شوی دی. دا د دې مدارسو خیر و برکتو. او د دې نه لوی لوی بادشاهان چې هغه ستاسو د امت دپاره یو خیر دی. ګورې زه د مولیانو صاحبانو ته کله ناکله ویم هر څه به ګورې خپل ځان ته نه راوښې، ځانه به ترخزه نه جوړوې. د امت خیر ستاسو د نورو خلکو سره متعلق دی چې هغه د دې امت فاتحین راغلي دي، هغه د دې امت دپاره وینې توی کړي دي او د دې امت دپاره ناشنا جنګونه کړي دي چې هغې ته صلاح الدین ایوبي، نور الدین زنګي، بیبرس، دا لوی خلک، سلطان قانسوی، سلطان محمد فاتح، سلطان بایزید یلدرم دا خلک دي. مونږ دا هم د خپل څادر د لاندې د ځان سره راغونډو. ګورئ زمونږ دې وطن ته چې کله پیرنګي راغی نو پیرنګي ډېر، زه کله ناکله د ګپ خبرو کومه نو پیرنګي ډېر د رزیل بچی راغلی و. حضرت شاه عبدالعزیز صاحب له خلک راغله. د شاګانو کورنۍ په دغه زمانه کې په هندوستان کې د مسلمانانو د علمي پای خلکو د علمي واګې د شاګانو د کورنۍ په لاس کې وي. نور ډلې هم وي. تاسو به چېرته نومونه اورېدلي؟ خیرآبادیان ورته وایي. نومونه به اورېدلي دي که نه؟ فضل حق خیرآبادي، عبدالحق خیرآبادي، دا ځان له خلک، دا زموږ اکابرینو نه هټ کر خلک. زموږ طایفه دیوبندیه حضرت کشمیری صاحب فرمایي په انوار الباری فیض الباری کې دا په افکارو د شاه عبدالعزیز باندې روانه ده. ګورئ
دا په افکارو د شاه ولی الله نه ده روانه، دا په افکارو د شاه عبدالعزیز صاحب روانه ده. هندوستان کې نور مراکز مو تاسو ونه مو اورېدلي، فرنګي محل ورته ویل کېږي. فرنګي محل علما پېژنئ که نه؟ عبدالحی صاحب که نه؟ عبدالباري فرنګي محلي، عبدالحی فرنګي محلي. د علومو سمندر یې راغلی، د بدایون علماو، د دکن علماو، د خیرآباد علماو، داسې د بوفال علماو. بوفال علما خو پېژنئ؟ قلنجان چې ورته وایي که نه؟ دا خلک خو دا زمونږ د اکابرینو نه د هټ کړ خلک راغلي وو. زمونږ نسبت د اکابرینو دا د حضرت شاګانو د کورنۍ سره او د شاګانو په کورنۍ کې بیا د حضرت شاه عبدالعزیز سره میلاو شوی دی. دا ډېر هوښیار سړی و. حضرت شاه صاحب فرمایي، کشمیري صاحب فرمایي، د دو علوم په خپل پلار شاه ولی الله باندې پورته راغلي. د ده د علومو پایه د شاه ولی الله په علومو باندې اعلی راغلې ده. دا دومره غټ عالم راغلی. کله چې پیرنګیان راله نو خلک دلته راغونډ شوي، پیرنګیان راله. دا پیرنګیان حکما دي، دې ته مونږ په خپل اصطلاح کې حکما مونږ څه ته یو ساینسدانان. نه هغه وخت کې خو ساینس نو که نه، زمونږ په هندوستان کې څه ساینس و؟ دا غم کوم نه ته وجاړو نو تاسو بیا مالې تاسو بیا په دې نه پوهېږئ او زه ډزېږم نو تاسو بیا وایئ دی مولا سوې. دا غم که مې نه ته وجاړه حیران به شئ. ستا په هندوستان کې خلکو تاج محل جوړه، وایي ښه نه دی دا تاج محل تباه بربادوي. په تاج محل باندې زه څه کومه؟ تاج محل پېژنئ که نه؟ وګوره نسواره به چولي د څه نه خبر یې؟ نسوارین وڅو تاج محل یې جوړه، مغول را لګېدلي و تاج محل. یا ښه نه دی دا تاج محل، خدای دې تاج محل باندې زه څه کوم؟ ته پکې ځان له خپله ښځه دفن کې. ممتاز محل یو معشوقه وه د جهانګیر او د شاهجان، هغه مرداره شوه، مړه شویه ګڼه وه. هغې باندې د دنیا یو لوی 18 کاله د هندوستان ټولې پیسې په هغې باندې لګېدلي دي. او جوړه یې کړه څه؟ تاج محل. هلکه ته تاج محل جوړوې، هلته په یورپ کې اسپورټ جوړېږي. زما په خبرو ځان پوه کړې. ته الحمرا جوړې، د الحمرا نه خبر یې؟ د غرناطه نه خبر یې؟ د قرطبه نه خبر یې؟ د دنیا عجیب و غریب محل الحمرا. څه؟ الحمرا. ته الحمرا جوړې او هلته کیمبرج جوړېږي. ته دلته ماته شاهي قلعه جوړې چې هغه بیا د رنجیت سنګ لاس ته ځي، او هلته آکسفورډ جوړېږي، او هلته کیمبرج جوړېږي، او هلته فلادلفیا یونیورسټي جوړېږي چې هغه د علم او د ساینس او د نوي معرفت یو سمندر یې اوچت کړ. زمونږ په قوم کې 2 کسان ایښو، هلکه څوک ایښتې شاه ولی الله صاحب، څوک ایښتې شاه عبدالعزیز صاحب، څوک ایښتې حضرت ګنگوهي رحم الله، څوک ایښتې حضرت نانوتي رحم الله. هلته 2-3 کسان ایښ نو، هلته قومونه ایښېدله. څه ایښېدل؟ قومونه. لکه د یاجوج او ماجوج زمونږ په دې علاقو باندې رالل. زما خپله تجزیه دا وه چې صرف د حجاز نه ما سیوا په دغه زمانه کې چې حجاز اصل کې بې آب و ګاه شی راغلی و، تیل پکې ننوږي نه دا به یې مغشتي و. صرف مکه مدینه پاتې شوې وه، هغه هم د شریفانو په ذریعې باندې د انګلینډ د لاندې راغلي. ټول عالم اسلام د فرنګي د قبضې له لاندې راغلی. دا که ما تاسو ته شروع کړه تاسو به حیران شئ. د دې طرف یې درته شروع کوم. هندوستان د چا په قبضه کې و؟ هندوستان پاکستان د چا په قبضه کې و؟ د انګلینډ. ایران دا نیم د روس په قبضه کې و او نیم د انګلینډ په قبضه کې و، د برطانیې. عراق د برطانیې په قبضه کې و، شام د فرانس په قبضه کې و، لبنان د فرانس په قبضه کې و، یمن د انګلینډ په قبضه کې و، دا دوبۍ مو بیا د انګلینډ په قبضه کې وه، مصر دا د فرانس په قبضه کې و، لیبیا دا د ایټلي په قبضه کې وه. یو ډېر لوی مجاهد پکې تېر شوی دی. کاش چې تاسو د دې د نومونو نه خبر شوی. عمر المختار. څه وایي ورته؟ عمر المختار. کاش چې تاسو د امام شامل رحم الله نه خبر شئ. امام شامل الداغستاني. کاش چې د عبدالکریم الجزایري نه خبر شوی چې دې خلکو ستاسو لپاره څه کړي دي. یو ځل راغونډ شو یورپیان، وایي په دنیا کې 4 حریت پسنده خلک دي. یو امام شامل داغستاني، دا د روس خلاف جنګېده. داغستان چچنیا وته نن سبا دا د روس خلاف جنګونه.
د دنیا کلک خلک تاسو چې ورته قویقاپ وایې څه ورته وایې قویقاپ قویقاپ د څه د پیریانو ځای نه دی دا د روس په خېټه کې نن سبا پروت داغستان چچنیا په دنیا کې څلور خلک دي چې هغه د حریت والا خلک دي یو امام شامل داغستاني یو عمر المختار د لیبیا یو عبدالکریم المراکشي نوم که چېرته اورېدلي یو مهدي السوداني نوم چېرته اورېدلی دي مهدي السوداني د خرطوم په جنګ کې چې کوم بس الله دې خیر کړي خو دا ټول عالم اسلام یې اخیستی الجزایر دا د سپین د لاندې سخت ظلمونه یې کړي امت یې تباه برباد کړی ستا د علم او د معرفت لوی مرکز یې تاسو ته پته ده تاسو چا مسلمانان کړي یې وایي د جومات استاد مسلمانان کړي نور چا مسلمانان کړي وایې که نه جومات استاد چې دی نو ستاسو پلار دې رانه مسلمان شي وایي د جومات استاد مسلمان تاسو بخارا او سمرقند مسلمان کړي یې چا بخارا او دا بخارا او سمرقند د روس قبضې ته لاړ د خیوا غوندې سلطنت او د خیوا غوندې لوی چې هغه منارې هم نن سبا ګورې حیران به شي زموږ په هندوستان باندې چې کله دا مرداران راغله پیرنګي راغی شاګان راغونډ شوي څه چل به کېږي حکما دي حکما په معنا د دې سره ساینسدانان دي اوس یې مقابله ګرانه ده د خدای قدرتو یو عوامي بغاوت پورته شو تاسو ته دغه عوامي بغاوت نوم معلوم دی مونږ ورته جنګ ازادي ویل ستا لیبرل طبقه ستا سیکولر طبقه ستا د سر سید احمد خان د نظریې نه اثر اخیستونکې طبقه دې ته مونږ علیګړیان وایي هغوی ورته غدر وایي څه وایي ورته غدر نو دا د هندوستان د ازادۍ جنګ و په دې کې ټول هندوستاني قومونه راپاڅېدل د 1957 جنګ ازادي ورته وایي یاد هم شي که نه شي یاد تاریخ مشرف علوم هم چېرته ویلی دی ح م دال دې ته څه وایي دې ته وایي جنګ ازادي زموږ اکابرین هم پکې راجمع شو د شاملي بیا دا د اکابرین دیوبند د وینو نه ډرنګ دی حافظ زامن شهید رحم الله حضرت گنگوهی رحم الله په خپله باندې په جهاد کې شریک کېږي قاسم نانوتي رحم الله په خپله باندې په جهاد کې شریک کېږي مفتی عنایت الله کاکوري زوه پسې د هندوستان علما راپاڅېدل د ملک د غدارانو د وجې نه دا جنګ مونږ بیله او چې بیا مړه نو بیا راته سم کوتک ونیو دا کوتک نه نه خبر د امرستر نه تر د دلي پورې 50,000 علما صرف نور خلک پرېږده عوام پرېږده مجاهدین پرېږده عام مسلمانان پرېږده 50,000 علما دا د امرستر نه تر د لاهوره پورې دا د امرستر نه تر د دلي پورې په لارو باندې په پانسۍ کې په اونو کې اویزان پراته راغلي جامع مسجد د دلي چې د مسلمانانو یو اهم مرکز و د علما ختمه شو د مسلمانانو معیشت تباه شو ململ دا د مسلمانانو یو ډېر ښکلی شی و د هندوستان کم خام مال هغه تباه شو ادارې ختمې شوې مدارس ختم شو خانقاهونه زمونږ د نقشبندیانو یو خانقاه ده موږ ورته خانقاه دهلیه ویو د خواجه شاه غلام علي صاحب نو چېرته ودرې خانقاه دهلیه د شاه غلام علي صاحب د شاه عبدالرحیم صاحب شاه ولی الله صاحب د مدارس ختم شو دلي خوف پرېوته په دې کې سهارنپور کې یو دوه درې اهل الله د پاکو زړونو والا خلک راجمع شو زړونه یې پاکو په جامو باندې څه کې خدای دې بیخته جامو بس زړه پاکو مسجدا ښایسته حضرت گنگوهی رحم الله حضرت نانوتي رحم الله د حضرت امداد الله مهاجر مکی رحم الله خلفا د تنابون د خانقاه د سیدرۍ والا خلک اهل الله زه وایم چې په دنیا باندې په دغه وخت کې په هندوستان کې د خیر والا کسان بغیر د دغه خلکو نه وګورئ ویره داسې چل کوو بس دا کیسې پیسې هم ډېرې وکړې تیر ایر باقی روزگار په دې خبرو پوهېږې تیر ایر باقی روزگار باش جی سیاسي د جدوجهد او د ټوپک د جدوجهد نه کوو فلحال کوي به خیر دی هلته مجاهدین شته چمرکنډ کې خو داسې چل به وکړو چې یو مدرسه جوړو ډېره ښه ده جوړه کړي مدرسې دپاره چې کله بنیاد ایښوده ازان له واقعیاتي ځای ته نه ځم
اختلاف ته علماء راغي دلته حال جوړو دلته جماعت جوړو هغه ډیره یاره زه تاسو ته وروره سویم زه ما باندې کله نه کله په دې خبرو کې وجه چې هغه څونه بې نفسه خلک راغلي اکابرین دیوبند څونه بې نفسه خلک دا مټقرتوب پکې نه خدای دې بیخ لري مټقرتوب وباسي ټول کار دې مټقرتوب روان کړی بې نفسه دې ته وایي زه نه ویم تی ووایه دا ډېر لویه خبره ده زه مولي صاحب دلته راول زه نه ویم تی ووایه دا زه نه یم تی ووایه دا ډېره غټه خبره ده زما کې لیاقت قابلیت نشته توکه کله چې انسان په دې دا دوه معنه زه یو ځل تللی وم استعماله زما په خیال سید خان صاحب خبره کوله وي دوه الفاظ دي یو دا دی چې دا مې خو پېژنې مې څوک کوي چیلې کوي که نه مې چیلې کوي نو چې څوک مې کوي که نه نو دا قصال یې راوالي کړ وله ورکړي او چې قر وله ورکړي نو بیا هغه مې ختم شي او چې کله بیا د دې سرمن د دې راوالي که نه نو دا د ارامیان خلک یې په رباب باندې وتړي دا سرمن تارونه چې جوړ کړي نو بیا تو شروع کړي تو پوهېږې که نه نو چې چاړه دې نه خوړې نو مې به کوې او چې چاړه دې وخوړل نو بیا به څه کوې تو کوې زموږ اکابرین دیوبند کې مې نه وګورې تو پکې و دا ځان له بحث دی دا چې زه نورو علاقو کې کومه نو ماله ډېر خوند راکوي تاسو به دا نورو علاقو کې چې کوې نو تاله ولې خوند درکوي د دې علل راغلي دي دا چې زه پېښور کې مردان کې اخوا دېخوا نورو علاقو کې کوم نو هلته ما ته خلک ترجمان دیوبند وایي نو زه چې هغه ځای کې کوم نو ماله خوند راکوي ځکه هغه خلکو ته زه داسې لږې نیغې خبرې کوم ما کلي کې نیت کړی چې زه کلیوالو ته نیغې خبرې نه کوم نو تاسو ته کولی نه شم تاسو اوټ راکوئ که نه خدای دې بیخ دري اوټ وباسي ټول کار یې خراب کړی دی ګپ ته نه لګوم ګورې نی امیر صاحب ته زه په ورځ کې 42 کرته سلام علیکم کوم او وقاص مولي صاحب ته 114 کرته سلام علیکم بار خو زه نه کوم بار خو زما دا کار نشته کار بار خو زه نیغ پیغ ګرځم زما په 400 کې څه کار دی په مردان کې مې څه کار دی پېښور کې مې څه کار دی خلک بیا سم برابروم خو تاسو ته خو جیجي کومه که نه نو په جیجي خو کار نه کېږي که نه زه خیال دی لږ به جیجي وکړم او لږ به راته ووایم چې نسواریان یې ورته نو خبره مې راته دا کوله چې ډېر بې نفسه خلک ډېر نه عجیبه راغونډ شوي یو مدرسه جوړو خلکو ته یې جوړه کړې الله مل شه دې طرف ته یو نور خلک راغونډ شو هغې ته مونږ علیګړیان وي څه علیګړیان نواب مقار الملک نواب محسن الملک نمونه اورېدلي دي که نه یو پکې دی د ما نه غټه ږیره ده سر سید احمد خان مونږ ماشومان مونږ ته به استاد ووي دا ږیره ده که غټه کړې ده چې په دې کې غور دی نو مونږ به رشا غور به یې وي نو خدای خبر چې وکړو نو دغه خلک هم راغونډ شو وایي مونږ کالج جوړو مونږ یې جوړې کړو چندوله وتلې دا مولیان به ولاړه چندوله وي تاسو چنده راکړئ مدرسه جوړو وی ښه جوړه څه پکې کوئ وی مولیان پیدا کوو قاریان پیدا کوو حافظان پیدا کوو محدثین پیدا کوو مفسرین پیدا کوو پیران پیدا کوو مجاهدین پیدا کوو موږ وی الله دې نورم پیدا کړي خان دا 200 روپۍ واله مدرسه کې واچ دا نور چې به ورله ورته به تاسو څه کوئ وی پیلوټان پیدا کوو علیګړ والا به څه وي پیلوټان پیدا کوو وی الله دې پیدا زمونږ خو پیلوټان خوښ دي چې د هندوستان خلاف جګړه وکړي ملا سړی خو د دې ځای نه ځو ما پسې جز راغی نو زه به د دې ځای نه ورپسې تسبیح به مې نیولي چې الله اکبر الله اکبر نه دغه وخت کې پیلوټ پکار دی دغه وخت کې ټینکر د ټینک والا پکار دی ساینسدان پکار دی دا دواړه صنفونه روان دا دواړه ډلې روانې دي دا خدای قدرت داو چې دا دواړه ډلې روانې وي مونږ په خپل میشن کې کامیاب شو دا نور خلک په خپل میشن کې د څه عللو د وجې نه ناکامه شو یعنې څه داسې وجوهاتو چې دوی ناکامه شو د دې ملک کې چېرته ساینسدان بغیر د دې نه چې دا بار تاسو چې تاسو د خېټې باندې مړ شي نو تاسو کوم ډاکټر له ځای ویل لکه د امریکې فارغ دی داسې وایې که نه چې د امریکې نه راغلي نو هغه ډاکټري چې د امریکې نه راشي هغه لیکچرري چې د امریکې نه راشي هغه پروفیسري پی ایچ ډي ده مونږ خو چېرته ونه لیدل چې لکه پلانکي ملا ځکه غټ ملا دی چې دا د امریکې نه راغلی وایې که نه مونږ یې لکه پلانکي ملا ځکه غټ ملا دی چې دا دیوبند نه راغلی پلانکي ملا ځکه غټ ملا دی چې دا د کوړي نه راغلی
پلان کې مولا ځکه غټ مولا دی چې نه کراچۍ ماله موږ خپل میشن کې کامیاب یو او دا ستاسو دعا ده چې کامیابي وګورئ ښه په تاسو را سره عمل نه یې که نه او تاسو موږ ته په دې دونه تعداد کې نه کښېنئ نو بیا موږ نه کامیابېږو ګورئ دا زمونږ او ستاسو مشترکه جنگ دی دا جنگ دا د دین جنگ دی دا جنگ د دیوبند د عقایدو جنگ دی یو خبره یاد ساتئ ګورې دا فکر او دا قول چېرته ونه کړئ چې دیوبند یو فرقه ده نه 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 زموږ اکابرین په دې سخت ما په خپله باندې د خپلو اکابرینو لیدلي دا دیوبندي ځان سره مه لیکئ زه دا نه وایم چې مه لیکئ لیکئ خو د دې نه دا فهم کېږي چې دیوبند یو فرقه ده دیوبند فرقه نه ده ګورئ دیوبند د اهل سنت والجماعت د فقه حنفیه د قول راجح متوازن قول د انصاف والا د قول د انصاف پسندو ډلو د یو طایفې نوم دی دا ګورئ ډلې ملي نه دي ګورئ دا ډله نه ده دا فرقه نه ده مونږ الحمدلله په هر څه کې د دین خدمت کوو د دیوبند بچې به وي د دیوبند سره به نسبت راغلی وي نو هغه به هم مجاهد وي هغه به هم تبلیغي وي هغه به هم قاري وي هغه به هم پیر وي هغه به هم مدرس وي هغه به هم په سیاسي میدان کې د باطل خلاف ودرېږي یاد ساتئ ګورئ ستاسو دماغو کې دا را نشي چې جوړ دا یو د ده خلاف دی نه دا دین زموږ د ټولو قلا ده ما د دې مثال یو ځل ورکړی چې داسې یو قلا وي که نه غټه او دشمن پې حمله وکړي نو لس کسان به دې خوا ودرېږي لس په دې خوا ودرېږي لس په دې خوا ودرېږي لس په دې دا خلک چې کوم مسکي هلکه وي دا خلاف دي یو بل سره نه ګورئ مونږ خلاف نه مونږ دا یو عمارت ته حفاظت دپاره خپله جګړه کوو چې هغه عمارت ته لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ منځ کې اختلاف نشته دیوبندي افکارو کې اختلاف نه وي او د خیر او د بره زه کله ناکله یو دعوه کوم که دعوه مې صحیح ټیک ټاک ونیسي ستاسو خپله خبره زه راته قسم په الله خورم که ماته د علماو د دیوبند نه غیر بله یو ډله او بله یو طایفه په خیر باندې ښکارېده زه د چا نه خورم او نه څکمه قسم په الله زه به هغې ته تللی وم په اعتبار د علم او د تحقیق سره خو د علمای دیوبند نه زیات د خیر او د نور او د علم خلک ماته د دنیا په سر باندې نه ښکاري الحمدلله دا ته زه ګپ ته لګوم ماته تکبیر نعره تکبیر د علوم دیوبند د علوم دیوبند سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم زي بس